السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ هیله ده روغ جوړ او خوشحاله به یې. لومړی زموږ چینل در سره سبسکرایب او تر څنګ یې د بیل نښه باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ نوې ویډیو زر تر زره تاسو در ورسیږي. دوستانو غواړم تاسو ته وښیم څنګه مو تللي ویښتان بیرته ترلاسه کړو او خپل ویښتان مو قوي کړو. راځئ دوستانو بهتره ده چې پوه شو ویښتان د کومو عواملو څخه تویېږي. لومړی اوبه، هوا، ډېر تشویش او استرس. د مختلفو خلکو مختلف شیان استعمالول لکه تیل، غوړي، جانپاک، ږمنځ او داسې نور. نو دوستانو دغه غوړي چې تاسو وینئ دغه غوړي د کرچک په نوم یادېږي. دا غوړي د کرچک په نوم یادېږي. ډېر خواص په خپل ځان کې لري، په خپل ترکیب کې لري. د هغې له جملې څخه د ویښتانو د فولیکول په قوي کولو کې ډېره مهمه ونډه لري. د کرچک غوړي د میکروب ضد او د بکتریا ضد دي، کوم چې تاسو ویښتان نه پرېږدي چې توی شي. دغه غوړي پوستکي سره مرسته کوي او نه پرېږدي چې ویښتان توی شي. دغه ویښتان قوي کوي. نو دوستانو د دغه غوړي د استعمال طریقه یې داسې ده چې 2 یا 3 کڅوړې غوړي د کرچک غوړي په خپل سر باندې ووهئ او ټول سر ته مساج ورکړئ. فکر مو وي چې په هغه ځای باندې ډېر ووهئ کوم چې ویښتان ډېر تویېږي. نو دوستانو کله چې مو غوړي ووهل نو تاسو باید هغه تقریبا تر 30 دقیقو پورې په خپل سر باندې پرېږدئ او که کېږي نو یو خولۍ هم په سر کړئ تر څو نتیجه دته زر نتیجه ورکړي. دوستانو مهمه خبره دا ده چې غوړي په هماغه هفته کې 1 یا 2 ځلې په خپل سر ووهل شي تر څو نتیجه ښه وي. نو دوستانو همدومره که تاسو دغه وکړئ نو زه مطمئن یم 100% چې ډېر زر به ستاسو په سر باندې خپل ویښتان راشنه شي.